دا ورو سوال کړی دی چې که زه مشر ورور ته اواز کومه یا مشرې خور ته نو اسلامي طریقه څه ده په دې کې د دې اواز کولو. الجواب، اول خو دا خبره یاده کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې داسې څه طریقه خاص نه ده ښویې شوې یا د دې اواز دپاره څه صیغه نه ده ښویې شوې چې په دې طریقې سره به ته مشر ورور ته اواز کوې یا به مشرې خور ته اواز کوې. خو په دې مسله کې عام آدابو ته به کتې کېږي. اولنی دا خبره، احترام د مشر کول. احترام د مشر کول چې کله ستا دغه سره څه معامله راشي. امام ابو داود حدیث راوړی دی، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. څوک چې زموږ په ماشوم باندې شفقت نه کوي او څوک چې زموږ د مشر قدر نه پیژني، پیغمبر ویلی زما په امت کې نه یې. نو اولنی خبره دا یاده کړه چې د مشر به قدر او احترام کوي. دې کې هر مشر دننه راغی، که هغه دیني مشر دی، که هغه په رشته کې مشر دی، که هغه عمر کې مشر دی. بعضو خلکو دا مطلب وي چې د مشر قدر کول دا چې یعنې ستا مشر وي نو د هغه قدر کوه. په لاره کې سپین ږیری تېرېږي، په لاره کې ستا نه عمر کې زیات یو کس تېرېږي، بل لرې کوه مړه دغه خو پردی نه. یو حدیث کې داسې راځي، اگر که سند کې څه نه څه خبرې شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې د مشرانو قدر کوي، د عامو مشرانو، بیا کله چې دا سړی بوډا شي نو الله به داسې طریقې د دپاره جوړه کړي چې دا خلک به بیا د قدر کوي. مطلب دی شو، چا چې په ځوانۍ کې د مشرانو خیال وساتو نو کله چې دی بوډا شي نو کشران به د خیال ساتي. او چې ته د خلکو د مشرانو خیال ساتي، خلک ستا د مشرانو خیال ساتي. نو بعضو دا مطلب چې مشر قدر کوه، مطلب خپل مشر د پلار قدر کوه، د تره کوه، د ماما کوه، د کاکا کوه، د نیکه کوه، د نیا کوه، د ترور او د مور. برای چې کوم دي هغه بېادبي هم کوه، کنځلې ورته هم کوه، هر څه ورسره کوه، هسې هم پردی مشر دی نه. دلته دې حدیث کې دا دي چې حق کبیرنا، زمونږ مشر، یعنې زمونږ د مسلمانانو مشر، دا نه دي چې ستا د کور مشر. نو دا اهمه نقطه ده. ځکه چې موږ بعض خلک لیدلي کور کې ډېر محترم وي او بهر انتهایي بېادبه انسان وي. کور کې به زر د پلار تندی ښکل کړي او د مور به سم قدر کوي او د نیا نیکه به سم. بهر چې راوځي نو د دې مشرانو سره به د ده هغه بېادبي چې وینې حیران به شي، هغه ګستاخانه الفاظ. لیکن دا څه مطلب شو؟ کور کې دننه د خپل مشر قدر کوه او بهر قدر مه کوه. هر مشر قدر به کوي. یو حدیث کې داسې هم راځي، ګوره ښه ډېر ناشنا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د یو سپین ږیري مسلمان عزت کول په اصل کې د الله عزت کول دي. د یو سپین ږیري مسلمان عزت او قدر کول د الله قدر کول دي. دا به نه ګورو چې دا پردی دی، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله خلک جهاد له لېږل صحابه کرام، نو دا به ورته څه وي؟ وی د هغوی سپین ږیرو ته به څه نه وایي. جهاد کې ګوره کافرانو سره چې مقابله وي، هم سپین ږیرو ته به ورله څه نه وایي. نو یو خو دا مسله یاده کړه، د مشر ادب، که هغه ورور دی که خور دی که هر څوک دی. دویمه ورسره دا خبره یاده کړه، د شریعت نه دا خبره واضحه ده چې کله مشر ته اواز کوې نو اواز به ډېر نه اوچتې. دا وینو چې مشر ورور ته اواز کوي، پلار ته چې اواز کوي داسې اواز اوچت کړي چې غریب وویري، یا مور ته اواز کوي، یا تره ته، یا عالم ته، یا بل ته. نو دا د بېادبه انسان کار دی. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوو نو څه یې ورته وایي؟ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. زوی وایي چې په ځمکه باندې روانې نو په درمیانه مزل سره مزل کوه، او بله دا چې وغضض من صوتک، د اواز دې کوز ساته، اواز ډېر مه تیزوه، ځکه چې په اوازونو کې بد اواز د خر دی، او د خر اواز څنګه تیز. نو مشر ته چې اواز کوي په چغې والو سره نه،
دا دویم ادب شو. دریمه خبره دا ده چې انسان ته چې اواز کې، هر چا ته چې اواز کې، نو په هغه نوم سره یې رابله چې د هغه خوښ وي، په هغه لقب سره یې رابله چې د هغه خوښ وي. اوس ضرور وایي چې زه به څه طریقه باندې رابلمه، نو دې کې موږ دې ورور ته دا وایو چې بیا د هر ملک او د هرې علاقې خپله طور طریقه ده. لکه اوس په بعضو ځایونو کې ورور ته لالا وایي، مشر ورور ته، بعضو علاقو کې. اوس دلته بیا دغه طریقه په کار ده. اوس څوک بای جان وایي، دا طریقه په کار ده. څوک خان لالا وایي او څوک چې دی بل نوم وایي، څوک بل نوم وایي، څوک رور جان وایي، څوک رورا وایي، او قسمه قسم، یعنې د هرې علاقې خپله خبره ده که نه. موږ چاته دا نشو وایو ته دا ټکی وایه. هغه علاقې ته وګوره، د هغه خلکو هغه عاداتو ته وګوره چې دوی په څه طریقه باندې د مشر ادب کوي او د شریعت خلاف نه وي، نو بیا په هغې باندې عمل کوه. بله خبره اخرنۍ څلورم هغه دا شوه، عامه خبره به وکړو چې ډېر آداب داسې دي چې هغه په دې هرې معاشره کې خپل خپلي. لکه ډېر آداب داسې چې هغه د هرې معاشرې صحیح خپلي، په بله کې نه وي. نو ته چې کومه معاشره کې اوسېږي، د هغه معاشرې د آدابو به بیا به خیال ساتي چې څو پورې د آداب د شریعت خلاف نه وي، د عادات او تقالید چې د شریعت خلاف نه وي، نو خیال به یې ساتي. لکه بعض جاهلان څه قرآن او حدیث کې خو نشته. نه، یو خبره یو علاقه کې آداب دي، دغه خلکو دا یو ادب ګڼلی کېږي، او هغه ادب او هغه عرف او هغه تقالید او هغه عادات د قرآن او حدیث خلاف نه دي، د قرآن او حدیث سره ټکراو نه خوري، نه چې شریعت منع کړې ده، په دې به عمل کوي چې د خلکو سره اوسېږي. لکه اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو به پټکی په سر و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر کړی که نه؟ په سر کړی. هغه وخت کې به اکثر خلکو ویښته څه و؟ غټ به و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته غټ و که نه و؟ اوږده ویښته و. یعنې خلکو چې کوم لباس استعمال کړی دی، کومه طور طریقه و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کړې ده. الا دا چې کومه به ناروا وه د الله طرف نه، به دا طریقه غلطه ده. خو چې کومه کې به د شریعت طرف نه څه محظور نه و، نو پیغمبر په هغې عمل کړی. دغې شان ته چې کومه معاشره کې اوسېږي، نو د هغوی طور طریقه باندې عمل کوو چې د شریعت خلاف نه وي.